مل سے خدایا د مسافر مل سے خدایا ابادا دای بيد دیدن لارې سارینا پند می وتړه رضاشا صبر د زړه دی پالاشا یو واری بیا پغې کې راشا مور یو برا پسې پاشا که ژوند باقي وي بیا به وسي دیدنونه د زندګۍ اسباب راکو دا شکای خطاب راکو غیش کې داسې رباب راکو د محبت کتاب یې راکو پکې لیکلي ول د مینې زندانونه زما تندی د ماتېدو دی ویشتلی زړه مې د کتو دی ورور لري بخت د هغو دی ما د تعلیم ارمان درلودی مور جانې تا خیرات له څنګه ولیږمه الویش یم کوي د یم نه پوهېږم لا اوسما عشق یو سمندر دی بې لامبو پکې لا اوسما عشق یو سمندر دی بې لامبو پکې لا اوسما پویشا کې سبا کا د خپل همزول سے جلا کا د زلیخا غوند شیدا کا او خوند داسې تعویز را کا سیار په ما پسې ګریوان شلوینا مرد هغې خوا زرا خیژي د یار تصویر پکې ښکاریږي وشکی مسترګو نه بهیږي زما د ګاونډ خلک یادیږي بادار کله به جنت وطن ته ځمه د چا په مینا کې ویده نل یې ختلې در سینه ګوره اصلي مقصد یې څه مجنون مین په لیلا نه د مرګ پسې خدای نصیب کړل دیدنونه بنګړي ولې شلنګوي راویښ کم له خوبه تکې سپینې محبوبې بنګړي ولې شلنګوي راویښ کم له خوبه تکې سپینې محبوبې بنګړي ولې شلنګوي خبره دا پخودا هر کیسه دا لیدو دا خبرې لږه غوندې ورودا هل پړو کې جینلو دا په زنګانۍ کې نوې خوله ورکوینه ما خو پر خپله خوره غوښته خپلوان ونه کړه زما مرسته رزق می خپل وطن کې ناستا وشک صفا کا زیاته باستا مور دوارا تکوا مسافر زما ز طالب جان ته شیروانو سا ز مومن خان ته شیرینو سا ز دارو خان ته شہزاد ګوسا ز آدم خان ته درخانو سا هر لمانځ دعا کوا چې یو ځای شونا نور یاري ورسره نه کوم بدنام دی یار تا مې درې لویشتې سلام دی یار تا مې درې لویشتې سلام دی نور یاري ورسره نه کوم بدنام دی یار تا مې درې لویشتې سلام دی یار تا مې درې لویشتې سلام دی
خنداګانو څوک مې ناستا د خنداګانو څوک مې ناستا د اداګانو څوک مې ناستا د دعاګانو څوک مې ناستا دنیا بازار دیوار خطا ولاړه یمه بس اندېښنې ټولې پر زړه وړي دغه کیسې ټولې پر زړه وړي بغیر له غمه به نور څه وړي خویندې د روح له کوره څه وړي خوار زلفان پر اوږو وړي په ژړا ځینه پیسې ګټه دنیا پرسته رازه رازه دنیا پرسته که راحت غواړې راحت ناسته جبل وه دنیا پرسته زما کټ کټ خندا د هیره دا میانه د شپې راپورته سم د خوابه بېلتون د کم خانه خرابه رخصت دې دومره کړم بېتابه چې ته رئیس وې نیاز کسابه وشکې به خود راتوې دې غمجنه سومه